دا ګل فرهاد نومیږي او له 2 لویو نعمتونو محروم دی. نه یې ژبه کار کوي او نه هم غوږونه. او د دې ترلاسه کولو لپاره به د دنیا ټوله دارایي کمه وي چې څوک یې ورکړي او دا نعمتونه ترلاسه کړي. نو غمجنه مسلمانه، دا نعمتونه دا د رب تعالی تا ته او ستا خوږو اولادونو ته ورکړي دي. په خپل حالت مو شکر وباسئ او هغه نعمتونه شمار کړئ چې تا ته رب تعالی درکړي دي، او د دې معمولی غربت په مقابل کې د هغه مهربانه ذات ناشکري ونه کړئ.